په خدای د مازیګرې په مانځه مې پوهه نه شوم په خدای د مازیګرې په مانځه مې پوهه نه شوم چاوې ګودر ته لاړه هغه سکڼه ملایکه د رضوان الله شمال په دغه شعر باندې ګران مشر برهان الدین برهان صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او خپل شعرونه ووایي. غزل نه مخکې قطعه وایم جي که نوم مې وګټلو سی چلو شو که نوم مې وګټلو سی چلو شو څوک مې نیم نه اخلي هغه شی وایي او مخکې زه NWAP ومه اوس راته خلک KPK وایي. که نوم مې وګټلو سی چلو شو څوک مې نوم نه اخلي هغه شی وایي او مخکې زه NWAP ومه اوس راته خلک KPK وایي. او غزل مې مدي چې ما په خپل کور دننه بیا په تور د غل وجني ما په خپل کور دننه بیا په تور د غل وجني څنګه میلمه دی ما ته خاندي ما په چل وجني څنګه میلمه دی ما ته خاندي ما په چل وجني او زما هر غم ما سره جاړي کلک میندې پما زما هر غم ما سره جاړي کلک میندې پما خو چې لاس کلا برکیږي ما اول وجني څنګه میلمه دی ما ته خاندي ما په چل وجني. او شعر دی چې زه په دې رازو فلسفه تر اوسه پوه نه شوم زه په دې رازو فلسفه تر اوسه پوه نه شوم چې قاتل ولې ما د خپل کور په درشل وجني څنګه میلمه دی ما ته خاندي ما په چل وجني. او د قامت تل حفاظت کوي د قام د بچو د قامت تل حفاظت کوي د قام د بچو جړه خدا دا چې مونږ تل د قامت وجني څنګه میلمه دی ما ته خاندي ما په چل وجني. او شاکر صاحب د دې قام دا بدبخت ډیره د هر عذاب د دې قام دا بدبخت ډیره د هر عذاب چې معمولی را بورډ کیږي نو یو بل وجني څنګه میلمه دی ما ته خاندي ما په چل وجني. آخري شعر به ووایم چې څوک مې د غم او تپوس نشته دې زه ډېر اسان یم څوک مې د غم او تپوس نشته دې زه ډېر اسان یم برهان ځکه مې بې وخته بې اجل وجني څنګه میلمه دی ما ته خاندي ما په چل وجني. مهرباني دی.